خدا راته ووایه د افغانستان بیرغ دې زه په شا باندې نه ینم نه دې په بدن باندې شته نه شاته شته بیرغ څه شو نه هغه جنډې وښیه دقه دي ده نه تا به جنډه لګول و دلته به جنډه وه ښه برابر اوس والله ویډیو مزه نه کوي ما سره خو دغه دې خپل دې پیدا کړه کومه دي ویډیو مزه نه کوي ویډیو مزه داسې نه کوي ولې شي چل دی ښه وروره زه تاسې نه پوښتنه کوم موضوع پاکستان موږ راوړې ده آیا پاکستان حکومت اسلامي دی د پاکستان حکومت اسلامي دی نه دی زه مسلمان یم او د مسلمان ملګری یم په افغانستان کې مې اسلامي حکومت راغی چې په کوم ځای کې نه په هغه ځای کې به یې راولم افغانستان کې خو خپل افغانانو راوړی هلته احمدشاه ابدالي مسیح غیرتي افغانانو نه دی راوړی افغانان خو ته انکار کوي افغانان خو ته تښتي له جزونو په لکو په چنخږي انکار نه کوي خبرې ته غوږ شه انکار نه کوي انکار نه کوي نو ولې تښتي په جزونو پسې ولې نښلي ولې تښتي د دې خبرې جواب راکړه لکه ولې تښتي ولې د جزونو نه ولې راپرېوته سټونه ولې مات شو خبرې ته غوږ شه هغه رایته خلکو کې هر رقم سوادار او بې سواده هغه خلک خو تر اوسه پورې په افغانستان کې یو نفر نو دا خبره خو راته موږ هم کوو چې ته هیرا منډی ګوره په دې خبره ستا دا خوله به دې ښکاري ته قاري پوه شوې ټیم به راکې مبارز ته مبارز زه یم لالا مرګورو ویډیو شیر کوي صحیح ده مبارز ته مبارز زه یم داسې چل لالا چې ته دا کومه هیرا منډی په دې ستا را خوله ګنده ښکاري داسې که موږ وایو خو موږ د ځان به دې ښکاري پوه شوې لرې کول به پکې نه وي لالا خبرې به کوې مقابله به کوو لرې کوې به مې صبر کوم زړګی دا نن جنرال موبین زنده‌باد وې که نه وې په بله ویډیو کې خو دې وي مودي زنده‌باد ویم او جنرال موبین ته زنده‌باد نه ویم نن یې وې او که نه یې وې اوس ووایه شابه زه به ستا افغانیت ګورم موبین څه پسکن دی موبین ته زنده‌باد وایي موبین څه پسکن دی دغه شه صفا خبره کوم هو ګوره صفا خبره کوم او نه عمران خان پیژنم خبره د هیرا منډی په حق کې زه نه یم ته یادې څوک یادې په هیرا منډی کې زه زندګي نه کوم هغه سړی به پکې یادوي به چا پکې زندګي کوي د چا په ذهن کې به هغه زه نه ماین کوم د انسانیت خبرې کوه آیا ګوره وروره زه تا نه پوښتنه کوم تاسو د امارت اسلامي سره افغانستان کې جنګ کې کومک کوو ولګرو ویډیو شیر کړئ څنګه امارت اسلامي سره تاسو کومک کوئ ورسره زمونږ الحمدلله چې کله افغانستان ته په مسلمان رور او خور پسې په بې عزتۍ پسې انګریز راغلی زما عوام 12,000 زما عوام د عام عوام بچي راغلي په افغانستان کې جهاد کړی زما زنانو د وګونو نه سونې راټولې کړي او د افغانستان د طاقت لپاره یې خرڅې کړي دي ورکړي دي حواله کړي دي او الحمدلله د مشران نه راواله او تر کشره پورې د مسلمان ملګري یو خو ستا نه صبر وکړه استاد صبر وکړه صحیح ده تا وویلې چې موږ دومره چا چې سپین کار کړی هغه پیسې او چا چې طلاوې وي هغه سپین کار والا هم پیسې هم دلته افغانستان کې په جنګ مصرف کوي سپین کار نه صفا خبرې کوه طالب مجاهد یادوم سپین کار تور کار دا نه پېژنم په صفا الفاظو کې خبرې کوئ آیا تاسو چې افغانستان ته جنګیالي رالېږل سپین کار والا پیسې هم یعنې هغوی ته هم سپین کار کوو پیسې هم په همغې هغه کولې سلام ورته ورکوله افغانستان کې تا سپین کار والا لیدلي افغانستان ته زه تاته وایم افغانستان ته دا ستاسو ذهن غلط دی ګوره یو طرف ته تاسو وایئ طالب پاکستانی دی بل طرف ته وایئ طالب چې دی زموږ افغان رور دی تاسو په ځای ټینګېږئ نه په دغه وجه باندې ماله والله مبارزه مزه نه راکوي په یوه خبره راسه ټینګ شه ته څوک سپورټ کوې ته څه شی ته څه سپورټ کوې موږ هغه کسان سپورټ کوو چې هغه افغانان دي چې وایي زه افغان یم او زه هیرا منډۍ بندوم هغه کسان سپورټ کوو او اوس بالکل افغان ته چاته وې د افغان لږ جواب راکړه ته چاته وې افغان څوک دی صحیح افغان امارت اسلامي 2 دانې صوبې پاکستان کې نیولې دي نه ګوره زه اسلامي امارات ته زه خوشحالېږم زه زنده‌باد ویم لاله الله دې په ټوله دنیا باندې اسلامي حکومت راولي چې زما د الله حکمونه پکې منلی کېږي زما د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم طریقې پکې راځي زه ستاسو په دې خبرو باندې نه نښلم ته ماله د افغان ماره راکړه افغان ته چاته وې افغان ته چاته وې لکه دا څوک افغان زه هغه چاته وایم چې دغه بیرغ مني هغې ته زه افغان چې دا بیرغ مني او دې ته احترام لري هغې ته زه افغان غږ درځي د هیرا منډۍ له تور دا بیا د دې مبارز دی ودرېږه یاره زه ما د موقت که نه کوم که نه منفوظ زاینې انتن هم ضعیفه شو هیرا منډۍ چپه شوه ورته به کار بیروبار شوی بیروبار شوی اینې خوله دې لاړه بچیه داسې سونیاشه مارکې کړ یو شل خواستې یو شل نور هم رادننه شه دا څنګه هغه پاکې نه اغوستی دوبۍ کې ښه بله پوښتنه کوم خبرې ته غوږ شه دا راته ووایه چې ته د پاکستان حکومت باندې افتخار کوې ته په تا کې غیرت شته خبرې ته غوږ شه زما خبرې ته غوږ باسې پسکانه که چې خپل کوم غیرت یا غیرت پکې شته لرې کومه دې چې غلط خبرې وکړې شړم لرې کوم دې ګوره زما خوی باندې پوهېږې زه ګوره تصویر نه بلدم شړم پوه شوې خبرې ته غوږ باسه
خبره ته مغه باسي کړه دې یا دی والي د نور غواړي څه کوي نور چا نخري به وکي نخري وی کړه ښه څنګه چل دی ښه د څه چل خبره ته چې مغه ګونه ماسي لري کومه دي زما خوې باندې پیږي خبره ته به غوږ باسم خو پتا کې غیرت شته غیرت نو انسان په غیرت چې په انسان کې کومه هغه شی ده پکې شته غیرت تاسو وایي چی ته غیرت ته زویم کنه غیرت پتا کې شته منګه بس لکه زستانه سوال کوم جواب پراکې ګور پوینټ په پوینټ په چلی ګولاله لکه دمار وې شو کوي چې ویډیو خلک شیر کړي او ویډیو مخې ته لاړ شي جواب پراکې غیرت نو مشي ده پکې شته ما کتاب ویل غیرت شته ما خو څه چې زما په ټول افغانستان د نوم د پرچم چمني حتی دا نور پرچمونه نور بیرغونه چې په افغانستان کې د تنظیمونو بیرغونه دي ټول تر اوسه پورې د افغانستان یو آرمي یعنی د افغانستان یو کمانډوز موقت د ایران منډي دروازې ته نه دی ولاړ دا منکه غیرت دی ډیر غیرت دی او دا نه زوی ما تاسو باندې دا وایي چې د پاکستان ایران منډي دا ته ماته چې دا هیرا منډي کنه تا د خپل غیرت ضمیر دا ته نه ملامت کوي چې دا زسوي ما خپل انسان يم ګرم يم د قارم يم په دې باندې تا تر خپل ضمیر ځان نه ملامت کوي ولې زما رب دې زه ته پسکانې ما جزب کړل ته چې د هیرا منډي غم وړي دا باګرام منډي چې دا بسوک بندي دا د دې په باره کې څه خیال لې وکم چې نه کوي چې امریکای ته وړي دا غي په باره کې څه خیال لې او پرونه چې دا ډک جزونه ویوړ امریکای ته دې په باره کې څه خیال لې دغه باندې نور تاسو غلطي خبره باندې کو صحیح د کار خبره کو چې انسانانو ته خیر میلاو شي د زماره د خبرو مقصد داره وو خیر واړي خیر میلاو کی او چې انسانیت ته خیر میلاو شي بد ښکاری د قاری د نوم توهین کې هو کنه صحیح خبره کوه بالکل پاکستان کې انسانان تیږي خوري کنه څنګه تیږي خوري تیږي نه خوري تیږه پیژنې ګټه تیږي خوري څنګه خوري څنګه خوري موږ ډوډۍ خورو خوري آیا دا مالګه چې تاسو خوري دا تیږه نه ده نه موږ تیږه نه خورو هغه موږ پودر ته سازو پودر ته سازو سو کې ونی چې تیږي خوري مسلمان ته په کم ځنګل کې اوسېږي تا که ساغه غواګانو ته جګدي اسټي چې تا که ساغه مالګه لیدل لالا ته ګوره خبره دا وکړه او کنه خبره ته وکړه دا ته وایي چې زمونږ پیغمبر علی السلام څو کلنو او چا سره اوسېده اول چې کله د دې تا ته مثلا اول د چل وکه کنه تل اول چل وکه خمزیدار زب ناسمه زب اسمنا او 10 وکه خمزیدار لاول غسل وکه خپ ادب کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به چې شیطانان نه لاړ شي داخله دی پاک شي نو دا غینه پس په بیا پیغمبر او د کلمې او د دین خبرې کو دا رسې بیا او 10 او د تناسته د الله را دین دونه سپک کړی دی په دې خله دا کم الفاظ استعمال کو وخت د رنډیانو د کونیانو باسته پکاو اوس په تر پیغمبر نو ملي چپ سونیا شاه شروع شل دا دې چې په کار شو نه ټینګ شه ستا غړغړ یاران چې دی هغه ان شاء الله هغه زما سره د انسانيت په دایره کې دنه خبرې ونی کی په دایره کې سره دنه خبرې کوم تا نظم سوال دی آیا پاکستان حکومت اسلامي دی او کنه دی الحمدلله د پاکستان حکومت اسلامي دی نظامی اسلامي دی چې مثال په تور د چا یورپ ازادي خو آزاد دنیا یې ني پټ نه دی خپل باندې چنګي دغه شان په ټوله دنیا کې دی مسلمان په هر ځای کې مسلمان دی چې الله مانی او د الله رسول مانی هغه به د الله په حکم او د الله د رسول په طریقو باندې ژوندۍ تیرې لاله او دا غینه تاسو تخته د جس په لګو پسین خلای کوم د اسلامي قانون کې کوم تاسو چې وایي اسلامي قانون دی تاسو د دنیاي کوم هغه اسلامي قانون پیدا کړی دی چې تاسو نختلینه جنکیانې سبا شپږ بجې سپین کارت درولې دا تاسو اسلامي کې دا کوم اسلام په توهین زبرته یو خبره وکم کنه کته چې پرنډیانو کونیانو په سیبزین افغانستان 34 ولایت رستړې بشي د انسانانو خبره وکړه د انسانانو او بل د افغانستان بیرغ سکو بیرغ تسکو تر څه د پاره خبره کې ستا بیرغ په دغه افغانستان نه ټول کو ته د کم بیرغ خبره کې لړکا دا شی اکثر بدن کټ کی مسلمان دا سر بدن کټ کی لړکا بیرغ لړکا خبره واښه صبر کا زکه چې درته وایم چې افغانان کیږي او یو دی امارات والا زمونږ د رنګ بیرغ خپل جوړ نو زه په دې ته مطمئن نه دغه طالب مجاهد ته بتا د اوسه پورې وحشي زناور وي جنرال روموبین ته به مرتد وي طالبانو ته د اوسه پورې وحشي زناور سپګن به موتوي افغان نه دی وسلک ټینګ شي خپل ځای ور دیږي وس تخته وس خپل جبم پریختي په دې شزونه نه خلاصيږي اپ شان جټي ولګوا اپ شان د افغان لپاره خبره کوا افغان زه طالب ته وایم چې شل کال د کوپر سره جنگ وکړو د 15 سلوي خاتون د افغانستان خاور آزاد کړ افغان طالب دی ځان ته افغان مو آیا ته ځان ته افغان مو آیا او اوس خبره دا وښه افغانستان اوس اسلامي دی کنه اسلامي نظام دی الحمدلله سید
پاکستان کې نو ولې نه دی؟ تاسې خیرت لري چې پاکستان کې راولي؟ افغانستان کې زه ورته لبیک وایم، انکار ته چا کړی دی؟ تاسو نه وایئ چې طالبان او مجاهدین د پاکستان دي، نو آلریډي موږ د مخکې نه منلی دی لاله، موږ اسلام منلی، موږ مسلمانان یو. تر اوسه پورې به تاسو وایئ طالب او مجاهد د پاکستان دی، خو چې نن به دا حکومت راغی نو ته یې په پاکستان کې ولې نه راولې؟ ګوره هغه مجاهدین ښودل چې هغه ته لږ کشمیر ته تله، دلته ایران منډۍ دروازې څخه ګورو چې کور نه به راووته 12 کلن یو 14 کلن. لالا چې په افغانستان کې مې د اسلامي امارات حکومت په کومه ورځ باندې راغلی دی، په افغانستان کې مې چې د اسلامي امارات حکومت رب العالمین په کومه ورځ مې انډیا له چیلنج ورکړی دی، دلي کې به ورته جنډه لګوم لالا. او په دلي کې پوه شوې، په دلي کې به ورته لګوم. زه مسلمان یم، مسلمان زما ورور دی لالا. خبرې ته غوږ شه. افغانستان مسله ختمه شله، افغانانو سوله وکړه. یو تاسو ولې غیرت نه لرئ چې خپل جنس فروشي ځای بند کړي، شرابو کارخانې بندې کړي، بېنظیره د مشرف لور کور کې کېنوي، میانه هغه مریم نواز کور کې کېنوي، پېغله نجلۍ د څه شي کې د ځوانانو قد کې ګرځي؟ دا که کوم ځای کې سورۍ شي چې کوو دا ځوان نجلۍ تا تر اوسه پورې ځکه د په دغه لیول وایم د جنرال موبین تا ته مې د جنرال موبین د قدمونو نه زه په دې ځارېږم که نه، که په دغه لیاز درته زه وایم چې پښتون دی، افغان دی او په عزت زندګي تېروي. د اشرف غني لور په امریکا کې سرتور ګرځي، بغیر د ستورو کمیسونو کې ګرځي. ته خبرې په امریکا کې ستا د افغان لوڼه په سړکونو باندې ډانسونه کوي، ته خبرې پر بند ډانسونه کوي. په قرآن شریف باندې نعوذ بالله ډاکټر فوزي لارې ورته کړلي، کچرې ته ورته د قرآن توهین یې کړی، دین ته توهین کړی. ته خبرې ولې عمران خان د خپل نه ټینګ شه، زه دله جواب در کوم، زه ستا اصلیت بیانوم. زه یو عام کس نه یم چې ته ما خبرې کټې کې ته ګوره چې ټلیفون کټ کې د ټلیفون کټ کولو نه پس بیا سپکې خبرې مه کوه. خبره کې جانې مخامخ خبرې کوه، مخامخ. زه تاته آیا عمران خان د ټول غټ جلسې په ټلیفون نه پس ورانې خبرې کوي؟ تاته زه نه آیا عمران خان په غټه جلسه کې خپل د ښځې نه شونډې وانغېستلې؟ جګه یې نه کړه کې دوی نه کړله. ښه زه به ستا سوال جواب در کوم، خو یو معمولي جواب ماله به راکړې. مسلمان یې؟ دغه کار ما ته ووایه هو یا نه، ما لیدلي دي. د دې خبرې جواب راکړه. مسلمان یې؟ مسلمان یې؟ نه 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 نه، د دې خبرې جواب راکړه، زه به ستا د 100 خبرو جوابونه در کوم. مسلمان یې؟ ته د دې خبرې جواب نه لرې که نه، رایې که نه. زه تا ته دغه وایم عمران خان په خپل جلسه کې زه تاله د یوې خبرې 100 جوابونه در کوم، مطلبونه در کوم، 100 به مثالونه در کوم.